سورہ البقرہ او دا مسله مخکې باید سړی په هغې باندې پوه شي چې د هر صورت نه مخکې پنځو شیانو باندې باید سړی ځان پوه کړي. اول چې د دې صورت نه مخکیني صورت سره ارتباط څه دی، دا دواړه یو بل پسې ولې ولګول شو. صحیح؟ دا څه احادیثو کې نه دي راغلي، نه نبي علیه السلام بیان کړي. دا د علماو تحقیق دی، ریسرچ دی، خپل د خلکو سلیقې دي، خو یو شی بیان کړی. دوم چې د دې صورت هغه ټوله خلاصه او نچوړ تا تاسو ووایي چې هغه دا 200 آیاته صورت خو مونږ ویلې، د دې خلاصه څه شوه، لنډیزې څه شو، لنډ مفهوم یې څه شو، په دې باندې باید سړی ځان پوه کړي. بل امتیاز د صورت چې دا صورت په نورو صورتونو کې څه امتیاز لري، څه ځانګړتیاوې لري، په هغه ځانګړتیاو باندې ځان پوه شي، سړی پوه شي، یا د فضیلت له حسابه یا د نورو شیانو له حسابه. پنځم حل د مشکلاتو د صورت، څلورم او پنځم دعوا د صورت. حل د مشکلات دې ته وایي مشکل الفاظ راځي، مشکل ځایونه راځي، مشکل مسئلې راځي، اخو باید حل شي کنه. داسې نشي چې سړی بس ترجمه کوم او بس روان یم، داسې نور پرې پوهېږي نه چې څه وایم، نه استاد پوهېږي چې څه وایم، نه شاګرد پوهېږي چې څه وایم. مازغه دې باید سخت ځایونو کې خلاص شي، ته پوه شي چې دا شی دغسې دی، قانع شي، په دې خبره باندې پوه شي که پوه نه شي. داسې نه چې همداسې وایي نو صحیح دی، هغې کې هم ثواب شته، دا نه چې ثواب پکې نه شته، خو ته خو پرې پوه نه شوې که نه، د تراوح ختم شو، ته خو پرې پوه نه شوې. نو د مشکلاتو حلول او د مشکلو ځایونو حلول په هغې باندې باید سړی ځان پوه کړي. دعوا، بعض علماو د دعوا لفظ ذکر کړی، بعض علماو د مرکزي مضمون، چې د دې صورت مرکزي مضمون څه شی دی، مرکزي مضمون یې څه شی دی، یعنی دلته په دې صورت کې هغه محوري نقطه څه ده چې دا صورت ته تاویږي، محوري نقطه هغه باید پکې وپېژندلی شي. اوس سوره فاتحه چې مونږ ویلې د دې مرکزي مضمون د الله توحید ثابتولو، یعنې دا ثابتولو چې الله یو دی، همغه د عبادت لایق دی، د بندګۍ لایق دی، د استعانت لایق دی، چې د همغو نه غوښتی شي، اخرات د هغه په لاس کې دی، د حمد او تعریف مستحق هم هغه دی. د الله توحید ثابتول، هغه سره څوک شریک نشته، نه به د چا نه مرسته غواړي، نه به د چا بندګي کوي د الله نه پرته، نه هغه غوندې څوک د حمد او تعریف او ثنا لایق دی. دې توحید دعوه پکې شوې، په دې خبره پوه شو که پوه شو. او بیا خلاصه نچوړ د صورت دا دی، مثلا دعوه د توحید پکې شوې، دلائل ذکر شوي د الله په توحید باندې، خو ډېر مرموز دلائل دي، مرموز دي. مثلا مونږ ته لاره وښیه، دا هغه خلکو چې نعمت دې پې کړی چې غضب پې نه دی شوی ګمران، نو چې ته چاته وایې ما ته لاره وښیه او ما په سمه لاره کا، د دې معنا دا ده چې هغه اختیارمند دی که نه، هغه کوی شي که نه، هغه ستا زړه بدلوی شي که نه، چې زور یې نه وي، اختیار یې نه وي، زړه دې بدلوی نه شي، فکر دې بدلوی نه شي، ولې بیا ورته وایي. دا دلیل دی د الله په توحید باندې او د الله په یووالي باندې. ته ورته وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا عبادت کوم، خاص له تا نه مرسته غواړم. نو دې نه غټ توحید خو نور توحید همدې ته وایي چې سړی یوازې الله د عبادت لایق وګڼي، یوازې الله د بندګي لایق وګڼي، هر شي ته سر ټیټ نه کړي. دلته ښه سپین ملا دې ولیدو سر ورته ټیټ کړي، هلته دې ښه سپین کړی پیر ولیدو هغه ته سر ټیټ، هلته د لوی لوی کالیو والا اخندزاده ولیدو هغه ته سر ټیټ. د بنده سر یوازې الله ته ټیټ شي. ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یوازې ستا عبادت کوم، یوازې تا نه مرسته غواړم، یوازې تا نه مدد. بیا دې ویلې چې مالک یوم الدین، د جزا او د سزا د ورځې مالک هغه دی. نو دې نه زیات توحید چېرته دی؟ مشرکانو به د بوتانو عبادت کو، د الله نه پرته د نور شیانو عبادت به کوو چې دا دې په ذریعه موږ جنت ته ځو. وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، چې دا موږ الله ته نږدې کوي. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دوی الله ته زموږ شفاعت کوي. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شي؟ تا ویلې مالک یوم الدین، دا ټول شیان دې نفي کړه. دا توحید دی. الله ته دې رب العالمین ویلې چې هغه رب العالمین دی، پرورش او پالنه، تدبیر او تنظیم د کائنات هغه لاس کې دی د عالم. دا توحید دی. نو خلاصه د دې صورت دا ده چې دعوه د توحید پکې شوې ده، دلایل د توحید په ذکر شوي دي، او بل د دعا طریقې درته وښوده چې هغې وضاحت ما هلته وکړو، او درې اساسي فرقې درته وښودې. یو هغه چې د الله نعمت ته شوی، اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، هغې د الله نعمت شوی. بیا مغضوب علیهم درته وښودلو، دا عنادي کافران، عنادي کافران. بعض ملا ته بعض مسله معلومه وي چې دا دغسې ده، خو د دې بل سره مې ضد نه وایم، هغه غوندې نه وایم، څه جنجال پیدا کوم. عناد، بغض، عناد یهود چې وو د عنادیانو، دوالین نصاراو بس ګمراه شوي وو، د عناد نه نه وو، خو لار ته خطا شوي وو. نو ته الله ته وایې چې ما ته سمه لار وښیه، د منعم علیهم د هغه خلکو چې تا ته نعمت کړی وو، د ضد مې خراب نه کړي، چې چا سره په ضد کې راشم د حق مقابله وکړم، او ګمراه مې نه کړي چې پوه نه شم، چې پوه نه شم همداسې خطا شم، ما به ضد نه یې کړی. دا درې اساسي فرقو ذکر وکړو چې یو یهود دي او نصارا دي، او بل د انبیاء او شهدا او صالحینو او د مسلمانانو لار. دا د دې صورت خلاصه وه. امتیاز ما بیان کړ د دې په فضیلت کې او د دې په هغه کې، خلاصه هم بیان شوه، دعوه د توحید هم پکې بیان شوه، حل د مشکلات هم پکې وشو چې ټول نه زیات مشکل د ایاک نعبدو او د ایاک نستعین په پوهېدو کې و، هغې باندې ما ښه وخت مصرف کړ. دوم مشکل د غیر المغضوب علیهم او د ولضالین په ترجمه کې و، هغې باندې ما ښه وخت مصرف کړ. یوازې مشکلات د صورت حل شي. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شي؟ نو همدا سیستم به په سوره بقره کې وي، همدا به بل صورت کې وي، همدا بل صورت کې پاتې شو. ارتباط او ربط د دې صورت د مخکینی صورت سره، نو د سوره فاتحه نه خو مخکې صورت نشته، نو ارتباط مونږ ځکه بیان نه کړو. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو؟ نور سوره فاتحه کې ډېر علم دی چې په میاشتې پکې لګیا خلاصېږي نه. سوره البقره دا مدنی صورت، یعنی چې کله رسول پاک مدینه منوره ته هجرت کړی دی، بیا هلته الله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا صورت نازل کړی. او د دې صورت ډېر عیسی هغه د مدینه منورې ته چې رسول پاک هجرت وکړ په هماغه اول کې نازله شوې، یعنی د مدني ژوند په ابتدا کې نازله شوې. او لږه عیسی داسې ده چې بیا وروسته شیان نازل شوي، خو نبی صلی الله علیه وسلم به خپل کاتبانو ته ویل چې دا هلته ولیکئ. هغه وروسته نازل شوي خو دې کې ولیکل. مثلا د سود آیتونه ډېر وروسته نازل شوي، خو هغه دې کې ولیکل. نو دې باندې الله پوهېږي او د الله رسول پوهېږي، ځکه د قرآن ترتیب دا توقیفي دی، یعنی الله پیغمبر ته ښوولی چې دا دلته ولیکه او دا دلته ولیکه. نو توقیفي شیانو کې هغه کې سړی بیا عقلي بحث نه کوي. اوس سوره بقره ته ولې سوره بقره وایي؟ بقره خو غوا ته وایي،
اوس ته به وایې چې په دې صورت کې به ټول ذکر به د بقرې کېږي. نه، د قرآن د سورتونو نومونه دا عنوانات نه دي. عنوانات دا نومونه دي، بس نوم دی. د سوره بقره معنا دا د سورة البقره، یعنی هغه سورت چې د بقره او د غوا هغه ناشنا قسم پکې بیان شوی ده. الکه کوم سورت راوړم؟ یاره هغه سورت راوړه چې هغه د غوا قسم پکې ذکر شوی ده. نور هم پکې بشمیره شیانی ډېر شیان به پکې، خو هغه سورت راوړه چې د هغه غوا قسم پکې ذکر شوی ده. په دې خبره باندې پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ دا مثلا نوم دی بس چې د بل صورت نه جدا شي، بل صورت نه تمایز وشي، تمیز وشي. بعضې صورتونه قرآن کې داسې دي چې څنګه نومي بیا هماغه شان بیان هم پکې، لکه سورة الاخلاص، المعوذتین، سوره الطلاق، داسې بعضې شته. خو عمومي نومونه دي بس الله پکې نومونه ایښي. سوره بقره، سوره عنکبوت، سوره نحل. نحل د شاتو مچیو ته وایي. نو دې خو دا معنا نه ده چې دې صورت کې به ټول د شاتو مچیو بیان شوی. لنډ په دې داسې پوه شو چې د قرآن د سورتونو نومونه هغه عنوانات نه دي، نومونه دي، اسما دي. لکه موږ د مکتب کتابونو کې وایو جمع، بیا هغې کې ټول هغه بیان چې د جمع د عنوان لاندې د جمع بیا تفریق شروع کېږي، بیا د هغې ټول قرآن کې داسې نه دی. دا بس نوم دی چې تا هغه صورت وپېژنې. ارتباط د دې صورت د مخکیني صورت سره دا دی. یو علماء دا بیان کړی په سوره فاتحه کې د ربوبیت ذکر راغلی چې الله رب العالمین دی. په دې صورت کې د هغې تشریح شوی ده، تفصیل بیان شوی دی چې څنګه الله رب العالمین دی. په هغې باندې دلایل پیش شوي، شواهد پیش شوي، د هغې تفصیلات پکې بیان شوي. دوم فاتحه کې ویلی شو ایاک نعبد و ایاک نستعین، او په البقره کې اثبات شوی دی په دلایلو سره، یوازې ستا عبادت کوو، یوازې له تا نه مرسته غواړو. دا مسله په سوره بقره کې تفصیلا بیا ذکر شوی ده. په دې خبره باندې پوه شو که پوه؟ او په فاتحه کې اجمالا په فاتحه کې مالکیت د الله ذکر شوی دی چې الله مالک یوم الدین دی. په سوره بقره کې دا مسله تشریحاً بیان شوی ده. د جبري شفاعت رد شوی دی، د اذنی شفاعت اثبات شوی دی، او دا مختلفو آیاتونو کې دا مسله بیان شوی چې د آخرت اختیار د الله په اختیار کې دی، د آخرت واک الله سره دی. څلورم ارتباط علماء دا بیان کړی دی چې په سوره فاتحه کې دعا مونږ وکړه، دعا اهدنا الصراط المستقیم، او دا صورت چې ده د همغې دعا د همغې سوال جواب دی. تا ولې ماته سمه لار وښیه؟ په سوره بقره کې درته ویلې الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. متقینو ته دغه رهنمایي ده. ته رهنمایي غواړې، دا رهنمایي ده که نه؟ هغه سوال دی او دلته د هغه سوال اجابت شوی. خلاصه د صورت سره دې صورت کې څلور اصول بیانېږي، اصول اربعه ورته وایي. توحید الله، یوازې الله د عبادت او د بندګۍ لایق دی، بل څوک ورسره شریک نشته. رسالت مسله، په هغې باندې 9 شبهات چې په حقانیت د رسالت د محمد صلی الله علیه وسلم باندې وارد شوي او د هغې جوابونه. جهاد د الله په لار کې د الله د دین د غلبې او د سربلندۍ او د اقامت دپاره جدوجهد کول، جهاد او قتال کول پکې بیان شوي. انفاق د الله د دین د غلبې او د مسکینانو د مرستې او د الله د دین د غالبولو لپاره، د الله د دین د قوي کولو لپاره پیسې لګول. دا څلور شیان د دې صورت خلاصه ده. د هر یو باندې تفصیل
بیان شوی دی تفصیلی بیانات پیشوی توحید رسالت جهاد او انفاق فی سبیل الله د دې صورت مرکزی مضمون همدا څلور خبرې دي کله به توحید ثابتوي کله به رسالت خبره وکړي کله به جهاد خبره کوي کله به الله په لار کې د انفاق خبره کوي په دې خبره باندې پوه شو کپې دا د دې صورت توحید خبره چې الله رب العالمین په دې صورت کې کوي یو اشتم آیت کې یو سل درشپیتم آیت کې 255 240 آیت کې دا د توحید دعوه ذکر شوی بیا ونوی یو سل یو سل اته یو سل نهیش کې آیاتونو کې د رسالت مسله الله پاک ذکر کړي 253 240 آیاتونو کې الله رب العالمین د انفاق مسله ذکر کړي یو سل نوی یو سل سلور نوی 214 243 کې الله د جهاد مسله بیا ذکر کړي تکراری ذکر شوی په دې خبره باندې پوه شو کپل دا شیان الله پکې بیان کړي او دا اصول پکې الله پاک مونږ ته ثابتوي او دا صورت چې د محتوا په لحاظ باندې سلوري سي ده اول عیسی شپږ نوی آیات دي اول آیات نشپږ نوی آیات پورې په دې کې بیان د توحید د الله شوی چې واځي الله د عبادت او د بندګۍ لایق سوالونه باغنه کې زاري باغته کې چې څه شی غواړي هغه نه به غواړي سجدي باغته کې نظر او نیاز بداغه په نوم باندې ورکه منښت او پیسې بداغه په نوم باندې ورکه چټيږي باغته سجدي باغته کې عزت داغه پلاس کې ذلت داغه پلاس کې توحید بیانېږي په دې کې شپږ نو آیاتونه دومره عیسی په اثبات د رسالت کې دا یو سل شپږ اویا نمبر آیات پورې شپږ نوی سلور پکې واچو شپږ اویا کې سلور واچو اتیا آیاتونه دا رسالت په بیان کې دي دریم عیسی په اثبات د جهاد کې یو سل واویا نه 253 پورې واویا اتاویا نهویا تا دریش تو درپانزوس شپږ پنځوس او شل شپږ اویا آیاتونه دا بیان دی د جهاد سلورمه حصہ په بیان د انفاق فی سبیل الله کې ده او د 250 نمبر آیت نه نیولې ته اخر پورې د کې د انفاق فی سبیل الله مسله بیانې د قرآن اساسی مضامین دي توحید رسالت جهاد او انفاق فی سبیل الله په دې خبره باندې پوښښ وکړئ دا مضامین په دې کې بیانې توحید دعوه ما درته ویل چې سلو آیاتونو کې ذکر شوی او مختلفو ځایونو کې د شرک مختلف اقسام رد شوي د شرک یو قسم اتخاذ الولد ده وقالوا اتخذ الله ولدا دی وای الله نیولې ده پلانې په نازولتو پلانې د خدای نازولې ده د دې رد الله کړه په یو سل 14 نمبر آیت کې الله یې څو نازولې نه نیولې الله څو نازولې نشته په دې خبره باندې پوښښ وکړه نازولې هغه ته چې کله پیاله چا پکې کله پلان ته کانځلې کوي کله مور ته کانځلې کوي مکتب ته نځي سبق ته نځي جمعه ته نځي مدرسې ته نځي دا نازولې نو قران کې الله سو ولا دیت باندې او نازول تو باندې الله سو نیولې نه ده سوق چې دی ټول د الله بدایات نبی علی السلام نه له سره نشته په انسانانو کې کائناتو کې اشرف او اعظم وجود ده دا غبره کې مون ارمان ځکه وایو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مونږ وایو ورکو چې الله نه پرته بل څوک د عبادت لایق نشته الکه دا محمد صلی الله علیه وسلم هم ډیر لوی عظیم ذات ده وینا عبده ورسوله هغه الله عبد ده الله بنده ده الله رسول ده پیغمبران ټول الله بندګان هغه عبادت ورن دي عبادت لایق ندي
نو چې نبی علیہ السلام نازول نه دی عبد دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا کتا سو په شک کې پاغه شی دغه شی مبارک چې موږ نازل کړه په خپل بنده تبارك الذي انزل على عبده الكتاب تبارك الذي څنګه تبارك الذي او الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا دا سوره کهف شروع ده نو قران بشمیر ځایونو کې محمد صلی الله علیه وسلم الله د عبد په نوم باندې ذکر کړی د بنده په نوم عبد غلام ته وایي عبد بنده ته وایي مریی ته وایي نو پیغمبران ټول الله بندگان نو څوک نشته چې په کائناتو کې نیاز بینی چې خدای پاک یو شی وي او هغه بل شی وي هغه بل شی وي د څو نشته د الله بندگان د الله بندگان دي همدغه شان د شفاعت قهري رد شوی دی په آیت کرسي کې په زور څوک په الله څوک بخښي نشي الله خو خدای څوک بخښي که څوک نه بخښي یو سړی په خپل شفاعت الله ته کوي هغه د الله په اجازه خو خدای الله همدغه شان دا مسله بیان شوی ده چې یوازې الله د عبادت او د بندګۍ لایق سرونه به ته ټیټي الله نه پرته بل ځان ته امید نکېږي خیر شر ټول د الله په لاس کې ده موږ مونږ بالله کې وایو والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت ته خیر او شر اندازه الله تعالی طرف نشي الله نه بغیر بچانه تمه نه کوي چې دا امت خیر وسه دا امت شر وسه الله سره ده رحمان بابا ویلی کده تما د بندل در پریکړه بادشاہی د مبارک شکه غدای ک غدا نه خو چې د بندنه تما نه کوي بس ته بادشاہ تما نه له आवाज الله سره اندغه شان دی آیتونو کې الله شرک په تصرف رد کړي شرک په تصرف دی ته وایي چې کائناتو کې تصرف څوک کوي مر څوک کوي باران څوک کوي څوک مریضي څوک مړ کوي څوک پیدا کوي څوک مالدار کوي څوک غریب کوي څوک عزتمن کوي څوک بے عزت کوي څوک دا څوک کوي الله کائناتو کې تصرف الله کوي بعض خلکو په خپل کتابونو کې لیکلي چې په هر خار کې یو سړی هغه متصرفي هغه په هغه خار کې تصرف کوي په دې خبره باندې پوه شو کنه سو غټ پیری یا سو غټ سړی هغه په هغه خار کې تصرف کوي دا عقیده د دین او د اسلام نه ده اسلام دا وایي چې تصرف په ټول کائناتو کې یوازې څوک کوي الله نه بغیر بل څوک کوي نشي که څوک خنه خسړی دعا کوي که څوک خنه خسړی غټ نه غټ ملای غټ نه غټ پیری غټ نه غټ صاحبزاده او خنزاده الله تعالی اس نیوي شي او دعا کوي شي نو خو خدای الله رچ منی او خو خدای الله رچ نه منی خو څوک نل مره واستې شي نه باران نه یخنی واستې شي نه ګرمي اچھا ته اولاد ورکوي شي نه چا اولاد مړ کوي شي اختیار الله په لاس کې دی شرک فی العلم په دې صورت کې ردیږي غیب او علم الله نه پرته بل چا سره نشته غیب الله چې یو شی ته پستر ویني نه په وګوي اوري نه په لاس مسکه نه دوربین باندې نشي لیدې تیارې نه نشي لیدې انسان چې څومره وسایل ایجاد کړي د هغه وسایلو د رینج نه هغه اخاده الټراساوند باندې نشي لیدې تلویزیوني معاینات باندې نشي لیدې میکروسکوپ باندې نشي لیدې انساني وسایل چې څونه دي انسان ته چې الله سبحانه وسایل ورکړي هغه د رینج نه یو شی اخاده او ته زه په هم د څه پیګم غیبی په پیګم دا کفر اوس کته ما معاینه وکړه تلویزیوني اومه کته چې داخله کې معصوم چې ده الګ ده نو صحیح ده وی کته وسایل باندې وکړه کنه
یا بعض خلک په نخو نخانو پوهېږي نو هغه وایي چې زه دغسې پوهېږم د نخو نخانو نه معلومو خو د هغه خبره قطعي یقیني کېدی نشي خو د غیب علم چې یو شی د انسان د حواسو نه او د انساني وسایلو نه غایبي او نښه هم پرې نه وي نښه پرې نه اوس ورېځ راغله ته باران کېږي اټکل کوې که نه نو صحیح دی او نښه خو راغله که نه هوا شوه ته لکه باران نه کېږي ځکه ته وایې چې دا هوا شوه دا ورېځه اوس وهي اخوا کوي نو نښه خو راغله که نه او ته اټکل کوې دا اټکل دی دا صحیح دی دا شیان ټول صحیح دي دا علم غیب دعوه نه ده علم غیب دی ته وایي چې بې وسیلې بې نښې بې څه ذریعې بې څه سورسز نشته وسایل نشته ذرایع نشته څه نښه علامه نشته څه قرینه نشته ته وایې دا کار داسې دی پخوا به پیرانو ته خلک راتلل چې دا غوا مې ورکه شوې ده دا څه شوه نو هغه به ورته ویل چې دې خوا ګوره نو هغه به ته کته به اوس ته هم کېدی شي که دا عقلمند سړی چې ولا دې خوا شنه ډېر دي واښه ډېر دي کېدی شي دا غوا اخوا ته بله دی یا مشنو پسې تللي نو که داسې اټکل باندې وایي خیر دی خو که په دې حساب باندې وایي چې نه زه پوهېږم چې دې خوا ده همداسې پوهېږم بې څه نښې بې څه قرینې نو دا خو علم غیب دی دا الله نه بغیر بل چا سره نشته او دا دعوت چې څوک کوي هغه کافرېږي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله ته پیغمبر نه پوهېږي هغه چې په اسمانونو کې دي هغه چې په ځمکه کې دي په غیب باندې مگر الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو د غیب کنجیان هغه سره دي نه پې پوهېږي پرته د هغه نه بل هېڅوک وما تدري نفس ماذا تکسب غدا څوک په دې نه پوهېږي چې سبا به څه څوک په دې نه پوهېږي چې ته عمر کېږي څوک په دې نه پوهېږي باران به کله کېږي وکړه قرائنو نه وایي د نښو نه وایي د علایمو نه وایي نو هغه اټکل دی صحیح دی که نه یا به صحیح شي یا به غلط شي خدای پرې کافرېږي نه فنګر لاینز د لاسونو لکیرې چې خلک ګوري کرخې دا علم غیب نه دی دا سروې شوې ده چې دا لاس داسې کېږي لاس داسې کېږي کرخه داسې کېږي نو کتونکی اټکل کوي نو کله اټکل صحیح شي کله اټکل غلط شي هلته قرائن دي قرائنو نه چې کوم شی ویل کېږي هغه غیب نه دی غیب دې ته وایي چې هېڅ قرائن نشته هېڅ وسایل نشته هېڅ سورسز نشته ته وایې دا کار دغسې دی او دغسې کېږي دا خو ته خدای دعوه کوي نو د انسان علم د وسایلو قرائنو د سورسز د وسیلو په رینج کې دننه نه وي هغې نه اخوا نه وي هغې نه اخوا علم الله سره انسانانو مبارک الله فرمایي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا دې هغه ظاهر باندې خلک پوهي د پردې په پشت څه کېږي دې باندې الله پوهي انسان اټکل کوي شي و علم الله سره نو د غیب و علم الله سره ما باندې تعویض شوی دی پلاني ځای کې خښ دی نو ته څه خبر شو چې ما باندې تعویض شوی ما سره پیری دی نو ستا پیري ته دا ټوله دنیا ښکاري پیری هم خو په غیب نه پوهېږي قرآن کې الله فرمایلي وتبینت دی که تبینه دی وتبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پیریان هم په دې پوه شو که مونږ په غیب پوهېدی په دونه تکلیف ده عذاب کې به اخته نه وی سلیمان علیه السلام ته بیت المقدس جوړه و هغه مړ شوی او دی خبر نه و هغه هم سا باندې همسې ولاړ و شیشه کې اخوا کتې دی وی که ژوندی دی او غټې غټې تیږې راوړې کار یې کوو بیا چې وینې د هغه هم سا وخوړه ولېده پیران رالې وو پیرانو باره کې خلکو ته معلومه شو چې دوی خو په غیبو نه پوهېږي او پیریانو ته ځان معلوم شو چې موږ په غیبو پیری په غیبو نه پوهېږي ښه ستا پیری د جومات کې ناست دی دلته ما تعویض خښ کړه صحیح ده کېدای شي ما وویني ښه نو زه د جومات کې نه خوښوم هغه دولزو په شاره کې خوښوم نو هغه بیا ما ویني او یو پیری خو به ته یو سړي پسې کې ته دلته پیرخانې تعویض قندوز کې بچا باندې شوی نو ستا پیري قندوز کې سړی څنګه ولیده دا ټوله دوکه ده
دا ټول چل دی د خلکو د پیسو د خوړلو لپاره او د حرام خورۍ او د حرامو ګټو لپاره دا یو چل صحیح دی که چې دې چل نه څوک پرده پورته کوي به وي دا وابي شو دا وابي شو او تا دا همدا ټګي کوه حنفي ته شوې دا حنفي مذهب کې دا شته ته خو غلط هغه کوي دین خلکو باندې غلط دی دوکه کوي نو دا مسله باندې شرک فی العلم الله سره په علم کې څوک شریک نه دی علم غیب خاصه خداوندی ده دا الله خاصه دا الله خصوصیت ده دا الله ځانګړتیا ده الله سره په دې کې څوک شریک نشته ګور قرآن وي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وایا نه پوهیږي په غیب او هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي پرته الله نه نبی علیہ السلام ته الله وایي قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء تدې ته وایي پیغمبره کزه په غیب پوهېدې ما به ډېر خیر او فائدې جمع کړې وې او ما ته به تکلیف نه رسېدې ته په خپل خوله ورته وایي نبی علیہ السلام ته الله وایي چې ته دې خلکو ته وایي کزه په غیب پوهېدې تکلیف منه را رسېدې او فائدې به مې ډېرې ټولې کړې نبی علیہ السلام په غیب پوهېدې په دې پوه شوی چې احد کې شکست دی خو نه ته کنه میدان ته بس نور هم ډېرې خبرې نو دا مسله ده چې غیب باندې یوازې الله پوهېږي بل په دې صورت یو سل شپږ اتیا نمبر آیت کې شرک فی الدعا ردیږي دعا کې شرک نشته دعا به یوازې چا نه غواړې الله دعا به یوازې الله نه غواړې خپل مشکلات به یوازې الله ته وړاندې کوې وکړه تا چاته ویلې ما ته دعا وکړه دا خیر ما باندې دم واچوه دم منم که دې ورته ویلې ما ته تعویض ولیکه چې دا کار مې وشي قرآن شریف نه ولیکه یا حدیث یې ولیکه دم منم خو دا خو نه منم چې هغه دا دعوه وکړي چې زه د خلکو کارونه کوی شم کوی شم او د خلکو مشکلات حلوی شم خو خدای شو نو بیا تعویض کې د عالمانو اختلاف شته څوک ورته مکروه وایي ښه نه وایي څوک ورته ښه وایي خو زه دا هم ورسره منم صحیح تعویض ولیکه قرآن و حدیث نه دا به هم درسره منم خو دا خو نه منم چې تا سره خپل کوم غیبي قوت دی او غیبي زور دی او سلطه ده او طاقت دی تا هغې باندې کارونه کوي بیا خو تا کې خدای کې څه فرق پیدا خو نه شو کړه